د جرمني یو ورکوټي کلي هیملن خلکو ته یوه غټه مسله وه. په کلي کې هر طرف ته مږې وې. مږو نه خلک ډېر تنګ وو. نو ټول خلک راغونډ شو او د کلي میر پسې لاړل. ټولو په شریکه میر ته ووې چې مونږه د مږو نه ډېر تنګ یو. زمونږه سبزیانې، میوې، هر څه مږو وخوړل. میر د هیملن خلکو سره وعده وکړه چې دا مسله به زه حل کړمه. یو سړی چې د هغه په سر باندې یوه عجیبه ټوپۍ وه او په لاس کې ورسره یو غټ پیپ و. هغه د میر دفتر ته راغی. د هغه نوم پایډ پایپر و. میر د پایډ پایپر نه تپوس وکړو چې ته د هیملن خلکو مدد کولی شي او د کلي نه مږې ختمولی شي. نو پایډ پایپر ورته ډېر اعتماد سره ووی او زه د کلي نه مږې ختمولی شمه. نو میر ورته ووی چې زه به تاله بیا په انعام کې د سرو زر سکې درکومه که تا د کلي نه ټولې مږې ختمې کړې. د هیملن خلکو یو عجیبه اواز واورېده. دا اواز د پایډ پایپر د پیپ نه راتلو. د هیملن ټول خلک حیران شو ځکه چې ټولې مږې پایډ پایپر پسې روانې وې. دا ټولې مږې د پایډ پایپر د پیپ اواز پسې روانې وې. اخر کار پایډ پایپر د سیند غاړې ته ورسېده. هغه د سیند په غاړه ودرېده او پیپ باندې یې اواز نور هم تیز کړ. نو ټولو مږو سیند ته ټوپ کړې او اوبه یوسلې. هیملن خلکه ډېر خوشحاله وو ځکه چې هغوی د غټ مصیبت نه خلاص شو. بیا پایډ پایپر میر پسې راغی او خپل انعام یې ترې وغوښته. نو میر د سرو زر سکو د انعام نه انکاري شو او صرف یې 100 د سرو سکې ورکړې. پایډ پایپر ډېر غوسه شو او میر ته یې ووی تا ما سره دوکه کړې ده. د دې قیمت به ته ادا کې. بیا په بل سحر په هیملن کې یو عجیبه اواز و. خلکه حیران وو چې دا د څه اواز دی. دا اواز د پایډ پایپر د پیپ نه راتلو او ټول ماشومان د کور نه راووتل او پایډ پایپر پسې روان شو. چې هیملن خلکو ولیدل چې ماشومان پایډ پایپر پسې روان دي نو ټول خلک پایډ پایپر پسې منډه کړې چې پایډ پایپر ونیسي. خو لږ ساعت پس پایډ پایپر او ټول ماشومان غیب شو. د هیملن خلکو یو خوا او بل خوا کتل خو نه ماشومان وو او نه پایډ پایپر. ډېر وخت وروسته د هیملن خلکو یو هلک ولیده چې پخپو شل و او د روډ په غاړه ناست و. خلکو د هغه نه پوښتنه وکړه چې ته څوک یې. هغه ورته ووی زه تیز نشم ګرځېدی ځکه پایډ پایپر پسې ونه رسېدم. نو ټولو ورته په شریکه ووی چې پایډ پایپر چېرته لاړه. هغه ورته ووی چې کله پایډ پایپر غر خواته ورسېده نو داسې ښکاره کېده چې غر کولو شو او ټول غر کې دننه لاړل. ټول خلک په شریکه میر پسې لاړل او ټول داستان یې ورته بیان کړ. نو میر خپل کسان د ماشومانو تالاش پسې ولېږل خو د هغوی هم پته ونه لګېده او هغوی هم غیب شو. د هیملن خلک خپل ماشومانو پسې ډېر خفه وو او هغوی ته اندازه وشوه چې دا د پایډ پایپر سره د دوکې نتیجه ده. که میر پایډ پایپر سره
دوکه نه وه کړې نو اوس په هیملین کې هر طرف ته خوشحالي وه